रिमोट जॉब्स बारे کې اکثر خلک تاسو کوي چې څنګه ډالر وګټو جاب کوو کار کوو خو ډېرې پیسې ګټل غواړو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې ریموټ جابز لپاره کوم ویب سایټس دي کوم پلیټ فارمز باندې تاسو اپلای کولای شئ او نور ډیټیلز هم ویډیو تر اخره پورې وګورئ ان شاء الله ډېره فائدہ وي ریموټ جابز ریموټ کار کول د دې مطلب څه ده او د دې فائدې څه دي په دې ویډیو کې به زه تاسو پوهه کوم ښه جاب کار چې کوم دا هغه ته د هر ځای نه کولی شي آفیسز نه عام طور باندې کیږي د ریموټ جاب مطلب څه ده چې ته په خپل کور کې او خپل مرزي په مطابق یو ځای کې ناست یې ته په کوم کافي شاپ کې کیفې کې هر چېرته نه کار کولی شي هغه ستا پریزنس د تا فزیکل وجود چې کوم د هغه نه غواړي چې ته په آفس کې مطلب هغه د کمپنۍ د امریکې هم کیدای شي د کینیډا د یو اس د یورپ د هر څه کمپنۍ کیدلی شي خو هغه ته به ته څه کار کوې د دې ځای نه به هغه سروسز هر یو کوم سروسز د هغو په کار هغه به ته ورکوې هغې بدله کې تا ته بیا روپۍ نه درکوي په هغې بدله کې تا ته ډالرز کې یا پاونډز کې سیلري درکولی کېږي د دې مطلب ریموټ جاب صحیح شوه ریموټ جاب ما په خپله الحمدلله تقریبا 7 کاله نه زیات ما ریموټ جاب کړی ده او ریموټ جاب کمپنیز کمی دي هغه زه تاسو ته د ویډیو کې درښیم ټول نه مخکې به زه تاسو ته دروښیم ټاپ 10 ریموټ جابز لپاره او فریلانسینګ کارونو لپاره د دنیا بهترین پلیټفارم ده هایلی پیینګ پلیټفارم ده او د دنیا ټاپ 3% هایر کوي تاسو رورم په دې کې کار کړی ده الحمدلله د دې دغه کوم چې سافټویر دی جوړاو په دې کې ما کار کړی ایز سافټویر انجینرینګ ډومین کې هغې نه علاوه دې سره اوس هم زه اټیچ یم ایز ا فریلانسر نو ډیر یو بهترین پلیټفارم د پدې کې ډیولپرز ډیزاینرز مارکیټینګ ایکسپرټس پروډکټ مینیجرز پروجیکټ مینیجرز مینجمنت کنسلټنټس سیلز والا تاسو چې هر یو شعبه کې یا د باندې لازمی اپلای وکړئ ها نن سبا د هایرینګ زیات نه کوي ځکه چې د دې کمپټیشن ډیر زیات دی د ټوله دنیا نه ټاپ ټیلنټ چې کوم دغه ټول اپلای کوي نو ډیر کم چانسز دي تاسو په نظر کې راځي هغه تاسو ته مخته درخایمه چې نور څه طریقې دي د تر ریچ اوټ کېدلو دا یو پلیټفارم ده ټاپ ټیل هغې نه علاوه کراس اوور یو بل ډېر زبردست بهترین پلیټفارم ده د ریموټ جابز دپاره د فریلانسینګ جابز دپاره ښه دا فل ټایم جابز وي په دې کې عام طور باندې داسې نه وي چې پارټ ټایم جابز نه فریلانسینګ یو ګیګ نه $5 $10 والا دا فل ټایم جابز وي په دې کې م الحمدلله ستاسو ورور کار کړی ده په دې کې تقریبا 2-3 کاله ما په دې کې کار کړی ده نو دا ټاپ 1% د ټوله دنیا نه ټیلنټ چې کوم دا هغه هایر کوي که ته یو جاب هولډر یې جاب کوې په آفس کې ناست یې او ډېره کمه تنخواه باندې کار کوې نه ریموټ جاب لوري ته واوړه او ښې زبردستې پیسې وګټه دا ویب سایټ یاد وساته نور هم درته ښیم هغې نه علاوه وی ورک ریموټلی دا مې یو زبردست ویب سایټ ده ښه په ریموټ جابس کې نن سبا یو مسله پیدا شوې دغه دا چې لوکیشن هغه وایي چې ته باید فزیکلی هغه ایریا کې موجود یې مطلب یو اس کې څوک وایي یو کې یو نیم کمپنیز بیا څه وایي چې ته کو ریموټلی مې مطلب دنیا کې هر چېرته یې کوم ښار کې مې کوم کنټري کې مې موږ ته هېڅ فرق نه راکوي ته به څه کوې موږ دپاره کار کوه موږ چې کوم مقصد ده هغه پوره کوه موږ ته هېڅ فرق نه راکوي چې ته د کوم ځای نه کار کوې تا سره ښه زبردست انټرنیټ یې ښه زبردست مایند یې در سره او ښه زبردست مشین لیپټاپ یې در سره موږ ته کار وکړه هغې نه علاوه نو ډیسک هم یو ښه زبردست پلیټفارم ده نو دا تاسو وګورئ په دې کې ریموټ جابس کې یو خبره یاد ساتئ دا لازمي ګورئ چې د دوی ټایم زون څه ده په کوم ټایم زون کې دی غواړي او څومره تنخواه ورکوي هغې نه پس دې باندې اپلای کوي په دې ټول پلیټفارمز باندې هغې نه علاوه ریموټیو ما تاسو ته ښکاره کړه په دې ټولو باندې خپلې پروفایل یې جوړې کوي اپلای پې کوئ او دا زر ریسپانس نه راځي دا زما خبره یاد ساتئ چې چېرته تاسو تقریبا 50 جابس ته اپلای وکړئ هغې نه پس یو نیم ځای نه به تاسو ته جواب راځي ښه که تاسو اوس وایئ چې ریموټ جاب کې ما نه کو تپوس وکړئ ما الحمدلله د دنیا بهترین کمپنۍ سره کار وکړه او که تاسو ما ته ووایه چې یو ډېره زبردست یو فارموله راوښیه نورې خبرې خو یو څنګ ته کېده ما جاب هنټ پروسس چې کوم هغه تاسو ته ټول ښودلی وو هغې کې ما ډېرې تفصیلي تاسو ته خبرې ښودلې وې خو که تاسو ما نه تپوس وکړئ چې یوه خبره یو شی راوښیه نو هغه به زه تاسو ته وایم چې خپل لینکډین چې کوم ده که نه لینکډین پروفایل باندې چې څومره ورکینګ کولی شي څومره اکټیو اوسېدلی شي لینکډین باندې ورکینګ کوئ د لینکډین نه بهترین پلیټفارم نشته صحیح شو تاسو سی وي ریزیومې هر څه ډېر زیات هغه باندې فرق اچوي هغه میټر کوي خو ټولو نه زیات چې کوم شی میټر کوي هغه تاسو لینکډین پروفایل باید چې اپ ټو ډیټ وي تاسو انټریکشن خلکو سره کمنټس کوئ هغې باندې پوسټس کوئ او هر څه تاسې اکټیو ساتئ ریموټ جابس باره کې تاسو کوم سوال کوم کوېسچن هغه ماته کمنټس کې ضرور وایه زه به تاسو کوشش کوم د هر سوال تاسو جواب درکم او که نور هم دا رقم ته ویډیوز غواړئ نو پښتو پلیټفارم سبسکرایب کړئ وینو به تاسې پښتو په بله ویډیو کې السلام علیکم